السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو به څنګه کوئ چې د موبایل د ټلیفون خبرې ریکارډ کړئ. یعنې ملګرو که تاسو له هر چا سره خبرې کوئ، که چیرې غواړئ چې تاسو هغه خبرې ریکارډ کړئ او هغه ستاسو په موبایل کې اټومیټیک سوي نو دغه خبرې به تاسو څنګه ریکارډ کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او خامخا یې له خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ملګرو QB کال ریکارډر. ملګرو کله چې دغه تاسو ولیکئ دغه ایپس به تاسو له دې څخه انسټال کړئ. ملګرو کله چې دغه ایپس تاسو له دې څخه انسټال کړئ د دې ملګرو کم ریټینګ ده 4.5 ریټینګ ده او 10 میلیون خلکو دغه ایپس له دې څخه ډاونلوډ کړی ده. نو ملګرو تاسو به هم دغه ایپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه ایپس له دې څخه ډاونلوډ کړئ بیا به دغه رقم راسئ تاسو به دغه ایپس په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو دغه ایپس تاسو دلته لیدلی شئ. صرف او صرف تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ د دې څخه مین انټرفیس دا رقم تاسو ته راځي. ګوره ملګرو ویلکم ټو د QB کال ریکارډر. ملګرو تاسو QB کال ریکارډر ته ښه راغلاست. نو ملګرو کله چې دلته تاسو راسئ دغه رقم تاسو لاندې یو نیکسټ بټن وینئ تاسو به په دا نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به دغه تاسو اګري کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اګري کړئ دغه رقم ګرین پرمیشن تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم یو څو پرمیشنان درکوي دغه به دلته تاسو الاو کوئ. ملګرو کله چې دغه ټول پرمیشنان دلته تاسو الاو کوئ نو دغه رقم ګوره ملګرو دلته تاسو یو بل پرمیشن غواړئ انیبل ورلی سو ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه اپشن به دلته تاسو اون کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اون کړئ بیرته به په بیک باندې ولاړ شئ نو دغه رقم بیا ګوره انیبل ایپس کنیکټر تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دغه رقم کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس به دلته تاسو راسئ ملګرو دغه به پیدا کړئ. ګوره ملګرو دلته نو ملګرو بیرته به ګورل تاسو راسئ QB ACR ایپس کنیکټر تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دغه اپشن دلته تاسو اون کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو اون کړئ دغه رقم به دغه تاسو اوکې کړئ. بیرته به تاسو په بیک باندې وځئ. کله چې ملګرو تاسو په بیک باندې وځئ دغه رقم اوکې آی ګاټ اټ په دې باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو ته پرمیشن غواړي هغه پرمیشنان به ما تاسو ویل چې هغه ټول تاسو الاو کړئ. ملګرو به زه بیرته په بیک باندې ځمه. ګوره ملګرو اګنور بیا کوي کله چې تاسو اګنور ووایئ دغه رقم بیا تاسو نو تھینکس ووایئ. کله چې ملګرو نو تھینکس ووایئ دغه رقم بیا تاسو اوکې کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو اوکې کړئ دغه ایپس به دلته تاسو ته خلاص شي. یو آر آل سیټ ټو ګو یعنې تاسو ملګرو ټول کولی شئ. ګوره ملګرو تاسو د ټلیفون خبرې ریکارډوی شئ د واتساپ خبرې ریکارډوی شئ دغه رقم د فیسبوک شو د هر شي خبرې تاسو ریکارډولی شئ. ګوره ملګرو زه ځانمارې دغه کې یو دانه ټلیفون کومه. کله چې ملګرو زه ټلیفون وکړم هغه ټلیفون خبرې زه دلته اوس ریکارډومه. ګوره ملګرو زه دلته رالمه دا خبرې دلته زه اوس 3-4-5 ته ټلیفون کوم. کله چې زه ټلیفون وکړمه ګوره ملګرو بیا به زه ګورو چې دا خبرې دلته ریکارډېږي او که نه ریکارډېږي. ګوره ملګرو زه دلته راځم دغه دلته انیبل کوم یعنې کاټوم یې. کله چې ملګرو زه دغه دلته کاټ کوم اوس به زه بیرته ولاړ شم دغه ایپس به خلاص کړم. کله چې ملګرو زه ایپس خلاص کړم دغه رقم به زه په فون باندې کلیک وکړم. کله چې ملګرو زه په فون باندې کلیک وکړم ګوره دلته به زه چاته ټلیفون کوم ټلیفون به تاسو وکړئ 3-4-5 ته زه ټلیفون کوم. کله چې ملګرو تاسو ټلیفون وکړئ هغه خبرې به دلته اټومیټیک ریکارډ نو ګوره ملګرو ټلیفون کاټ شو. کله چې ملګرو ټلیفون کاټ شي اوس بیرته زه راسم چې هغه ایپس ته. کله چې ملګرو زه ایپس ته راسم هغه خبرې به ګوره دلته تاسو ته راواړوي چې 3-4-5 ته تاسو 2 وارې ټلیفونان کړي دي. ګوره ملګرو صرف او صرف تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه خبرې به دلته تاسو ته پلی کړي. کله چې تاسو خبرې پلی کړئ
نو ګوره ملګرو دلته تاسو هغه رقم دغه خبرې دلته پلی کوی سي. نو که چېرې غواړئ چې دغه تاسو په بل چا ته ولېږئ یا په واتساپ چا ته ولېږئ یا په مسنجر یا دغه رقم په فیسبوک باندې، نو تاسو به په شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ دغه رقم یې دغه تاسو دلته هر چا ته لیږئ سي، په هر اپس باندې لیږئ سي. نو ملګرو دا رقم تاسو د بل چا خبرې ریکارډوئ هم سئ او دغه رقم هغه تاسو هر چا ته لیږئ هم سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.